د حق خبرو کې کنيشه کولې نوم صفا وایي دا څه خبره نه ده چې زما دا مجبوري ده زه کمزور یم زه میدان ته نشم راوتی بل کس را مخکې کوي چې هغه درله مخه ونیسي نگاه بلند سخن دل نواز جان فرسوس یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے کتاسو صحیح کی عادت وقت کو کتاسو صحیح لیڈرشپ را مخ کی کو تاسو با کامیاب گئے او کنا اہل امرا مخ کی کرو نو تباہ برباد بھائی دا ایڈمنسٹریشن نن سبا پدے کے بخت دے چستاسو ٹیچران یو بل سر جنگئی زه هغه بې خونده ټیچرانو ته وایم چې خدای او رسول ته وګورئ هغه کار مه کوئ چې خپل ضمیر درته وایي چې ته بېایماني کوې خپلو ملګرو سره جګړې مه جوړوئ او داسې غله مه کامیابوئ په دې طریقو باندې ځکه چې تاسو سره څوک هېڅ هم نشي کولی تر څو چې تاسو یو بل لخپې نه وښئ په دې یو بل لخپو والو باندې تاسو کمزوري کېږئ نو دا چیلونه مه کوئ دا بې غیرتي ده غیرت نه دی چې کوم حساب سره دا ادارې روانې دي یو شعر دی وی چې قانون نه نو خامخا به د خرو ښکري چې قانون نه نو خامخا به د خرو ښکري کېږي بې حسه کام سره ناشنا خبرې کېږي دا مرګونه چې دي په دې ادارو کې چې دا وشو ستاسو په وطن کې دا به تاسو چېرته لیدلي دا د لاقانونیت نښه ده او د قوم د بېحسۍ نښه ده څوکیدار د ادارې او د ادارې د خلکو د حفاظت دپاره دی د خلکو د وجلو دپاره نه دی او که دا کوالټي په څوکیدار کې نه دی چې چا راوستی دی او چا دلته اپوینټ کړی دی هغه له د دغې څوکیدار په ډبل سزا پکار ده یو شعر دی د امیر فروش آسی صاحب وی حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه به توبه خو مګر څه به دې تاوان شي د دې ځمکې په مخ کې چېرې هر سړی انسان شي که مونږه د یو بل حقونه ومنل نو دا دنیا جنت دی که مونږ د یو بل حقونه ومنل نو دا دنیا جنت دی او مونږ دې د دغې حقونو د نه منلو د وجې دوزخ جوړ کړی دی نو خدای او رسول ته وګورئ حقونه که د خپل اولاد دي که د ښځو دي که د ملګرو دي پردی حق مه وښئ نو تاسو به کامیاب یې او دواړه جهانه به هم ښایسته یي یو سړی و هغه ته ما وایم ستا د ژوند مقصد څه دی هغه وی ډېره غوښه وخوره او په هارټ اټیک مړ شه دا موږ چې کوم ژوند تېرو د غلامۍ د خان نه یریږو د سیف نه یریږو د سپایي نه یریږو یاره د دې ژوند نه ژوند ښه نه دی غلامۍ له ولې ژوند کوئ خدای پاک آزاد پیدا کړي یې حق خبره وکړئ د حق مرسته وکړئ پخپله خپل فرض یو په دوه وکړئ او د خپل حق دپاره په اخلاص سټرګل وکړئ تاسو د جهان یو طاقت هم نشي ناکامه کولی او که دا درکې نه که دا کوالټي درکې نه او د چا د مخه راځئ د چا د خوشحالۍ دپاره راځئ نو په ارام کور کښېنئ د لګان چا نه دي پانسي کړي او یو سړي ویلي یو ډېر ساده سړی و هغه وی یاره د دې دله سړي وي ځان هم بدي شي خو وی ځان ته هم څه نشي ویلی وي ځکه چې دلی نو خدای خوشحاله کا خدای کامیاب کا
خدایم دا سټرګل په مخ کې بوزه خو زما درته دا ریکویسټ دی چې دا یوازې د سکیورټي مسله نه ده د ادارو نه د خوشامدګرو او د غلاګانو مرکزونه جوړ شوي دي که دا ادارې په خوشامدګرو چلیږي که دا ادارې په بیمانو چلیږي نو ستاسو هیڅ مستقبل نشته تباه برباد به او غرق به نن ستاسو اختیار دی تاسو سره طاقت دی دا ادارې خپلې لارې ته راولئ چې د وایس چانسلر د دفتر هغه عزت او هغه ګریس بحال شي چې د استاد هغه پخوانی عزت بحال شي چې د شاګرد هغه پخوانی مقام بحال شي نو ستاسو مستقبل به ښایسته شي تاسو به درانه شئ دا جهان به مو وبخي او خدای پاک به مو وبخي دا درته صفا خبره کومه چې دا زمونږ بیمانې دي چې زمونږ غلط لیډران په مونږ باندې حکمرانۍ کوي که مونږ مسلمانان وې مونږ ایماندار وې مونږ صحیح خلکو له ووټ ورکړی وې نو یو غل به زمونږ باچا نه و د خدای رسول ته وګورئ دا ملک ستاسو دی دا ادارې ستاسو دي دا جوړې کړئ او که د دې خپل اختیار د منکر یې او د غلامۍ ژوند تېروئ نو غلام ژوندي نه هغه په ژوندوني مړي او دا خلک په ژوندوني مه وژنئ که څه غلطي رانه شوي څه سیوا خبره مې کړي د هغې درنه بخښنه غواړم خو صفا صفا درته وایم چې دا اداره تباهۍ طرف ته روانه ده او مونږ کې دومره جرأت نه و چې مونږ دا د تباهۍ نه بچ کړی وې نن را پاڅېدلي یې ودرېږئ کلک ودرېږئ چې تاسو د دې ځای نه نه پاسئ نو د چاپلار هم ستاسو د حق نه انکار نه شي کولی او چې څوک رالی دوی خپل فرض پوره کوو خپل نوم هم په نرانو کې په ایماندارو کې په تکړو کې ولیکو او چې څوک نه راځي په تندر یې وولئ تاریخ باغی همیشه په دلګانو په بېغیرتو او په بیمانو کې لیکي نو دغه سزا غیله ډېره ده د هارون الرشید باچا په زمانه کې یو وزیر بازار ته هغه ولیکي چې وګورئ چې د خلکو تلې پوره دي که نه د تلو کاڼي پوره دي که نه چې د چا تله به یې کته هغه تله کې به نیمګړتیا وه چې تپوس به یې ترې وکړه چې ګزاره دې څنګه هغه به ډېره په ګرانه ګزاره کېږي او بدحالي مې ده او چې د چا تله به برابر وه د چا کاڼي به پوره وو هغه به ورته وایي د خدای پاک ډېر شکر دی ډېره ښه ګزاره مې کېږي چې واپس راغې نو باچا ورته وی تاسو څه دې وموندل د غلا هغه ورته وی او بلا خلکو د هغې کاڼو کې فرق و او تلو کې فرق و د هغه ورته وی دوی راوله چې سرونه ترې قلم کړم هغه ورته وی هغې له د مخکې نه خدای سزا ورکوي زما او ستا کار چاله سزا ورکول او د چا وجل نه دي زمونږ نیت دی کن فیکون خدای پاک دی زه او ته هېڅ نشو کولی مونږ به خپل نیت پاک ساتو او تاسو بیا د خدای پاک طاقت ته ګورئ چې تاسو سره څنګه مرسته کوي او که دا نیت هم خراب کو نو هم ورته ګورئ چې هغه هم څنګه سپکوي او شرموي هم نو خدای رسول ته وګورئ نیتونه پاک کړئ او کلک ودرېږئ چې دنیا ومني چې پښتانه په تاریخ کې څنګه یاد دي نن هم هغه پښتانه کلک او نران دي او پېښور یونیورسټي د دنیا یو مثالي اداره جوړه کړئ ډېره ډېره مننه زنده‌باد